د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره ننګرهاریان په هیواد کې په جګړه کې کېلو غاړو غږ کوي چې په دې میاشت کې دې اور بند وکړي څو دغه کړېدلي خلک په آرامه فضا کې خپل عبادتونه او ورځنۍ چارې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي افغانانو ته د روژې مبارکۍ ورکولو ترڅنګ د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د روژې په مناسبت د جګړه ودروي. هغه زیاته کړې چې راتلونکي څو اونۍ به د افغانانو لپاره د عبادت، تفکر او پر هغو کسانو د شفقت ځانګړی وخت وي چې په هیواد کې د اوږدمهاله جګړې له امله زیانمن شوي دي. زما خو د ټول طالبان ورونو څخه دا هیله ده چې باید دوی جنګ ونه کړي او افغانان دې پرېږدي چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او بیا خو د روژې مبارک میاشت ده باید دیو داسې یو کار وکړي چې افغانان په ارامۍ سره او په سوکالۍ سره ژوند وکړي او باید دیو د جنګ څخه لاس واخلي چې مطلب په یو ملک کې روژه نیول کېږي په اسلامي ملک کې او باید په هغې ملک کې هېڅ جنګ و جدل ونه شي. نو مطلب جنګ و جدل چې کېږي باید هغه یو کفري ملک ته خل لاړ شي، هلته باید جنګ و جدل وکړي. جنګ باید چې بغیر د روژې هم بس او د روژې په مبارکه میاشت کې باید چې دا میاشت د ګټې د آخرت سړی پکې عبادت وکړي. د عبادت میاشت ده په ښکلو ډلو باندې دولت باندې ټولو ډلو باندې غږ کوو چې جنګ بس کړي. له بلې خوا دیني عالمان هم ورته څرګندونې کوي او له ټولو خواو غواړي چې د روژې په مناسبت دې جګړه ودروي. تاسې باور وکړئ چې جنګونه په ټولو هیوادونو کې او په عموم کې یوازې ناخوالي او ستونزې او مشکلاتونه او یتیمان او کونډې او رنډې موږ ته پاتې کوي. زموږ هم همدا خواهش دی د دواړو غاړو نه، د دولت نه مو د دولت د مخالفینو نه مو دا خواهش دی، دا مو ورته خواست دی چې د رمضان المبارک په میاشت کې اوربند طرف ته توجه وکړي او داسې فکر وکړي چې د رمضان المبارک میاشت د عبادتونو د طاعتونو میاشت ده دا په دې مسلمانانو باندې په آرام باندې تېره شي. دوی دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې نن د روژې په لومړۍ ورځ په خوست کې په یوې بمي چاودنه کې 14 ملکي وګړي وژل شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي.